غفلت مستاله یاد څخه وبال ګڼلی دی. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپېڅلي نصیحتو خپرونې ته، په دې هیله چې دا خپرونې تر پایه پورې واوري او پوره ګټه ځینې واخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه. پنځم نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې تاسې الله ته سجده کوئ. یو صحابي په نامه د معد ابن طلحه رضی الله تعالی عنه وایي، زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام سره مخامخ شوم چې هغه سولان نومیده. نو ما ورته وویلې، داسې عمل راوښیه چې د هغه په عملي کولو الله ما ته جنت راکړي. هغه چوپ شو. بیا مې پوښتنه وکړه چې داسې عمل راته راوښیه چې زه هغه عمل وکړم او الله ما ته جنت راکړي. هغه بیا چوپ شو. په دریم ځل مې بیا پوښتنه وکړه. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام راته وویل، ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه همدا پوښتنه وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې ډېرې سجدې کوه، ځکه ستا د سجدې په مقابل کې الله رب العزت یوه درجه در لوړوي. یعنی کومه سجده چې ته کوې په هغه باندې الله رب العزت د ستا یوه درجه اوچتوي او الله رب العزت یوه ګناه در بخي. نو که څوک غواړي چې الله رب العزت د هغه درجې په دنیا کې اوچتې کړي او الله رب العزت یې ورته ګناهونه معاف کړي، نو هغه د خپل رب ته سجدې کوي. غیر د خپل رب نه بل چاته د تعظیم سر نه ښکته کوي. که د خپل مور و پلار لاس ښکلوي یا د خپل استادانو لاس ښکلوي، هغه دې په مسنونې طریقې باندې ښکل کړي، لکه څنګه چې زموږ فقهاو ویلي دي. لاس دې راپورته کړي، ورته بیا دې ښکل کړي. د سجدې په شان دې چاته نه ښکته کیږي، لکه نن ورځ چې ځینې خرافات او ځینې منحرفین موږ وینو چې خلک هغو ته په سجدو باندې ورځي. هغوی هم ګنهګار، هغوی هم ګمراه، او څوک چې ور روان دي چې دوی ته لارښوونه نه کوي، دوی هم ګمراه کړل او بدبخته یې کړل. راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه ومنئ. په دې کې زموږ کامیابي ده، په دې کې زموږ عزت دی. که خدای مکړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو نه موږ سرغړونه وکړه، خپل ژوند په انحراف کې تیر که، د خپل ژوند په خرافاتو کې تیر که او د خپل بدعت ته موږ سنت وویل، نو الله به موږ هم په دنیا کې ذلیله کړي او هم په آخرت کړي. نراشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونو ته ګرانو خویندو او ورونو غوږ کیدئ چې الله هم عزت د دنیا درکړي او هم عزت د آخرت. همدارنګه حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي چې ما د محمد رسول الله نه واورېدل، هر بنده چې سجده کوي الله هغه ته د سجدې په وجه یوه نیکي بلکې یوه ګناه وربخي او یوه درجه یې وچتوي. نو ډېرې سجدې کوئ. عباده بن صامت فرمایي چې ما د رسول الله نه واورېدل، رسول الله ویلې هغه بنده چې الله ته سجده کوي نو الله یوه نیکي ورکوي، د دې تر څنګ یوه ګناه وربخي، د دې تر څنګ الله یوه درجه اوچتوي. دا د مسلمان عزت دی چې هغه د خپل د تضرع او عاجزي سر الله ته ږدي او د خپل رب نه
د خپل د ګناهونو بخښنه غواړي. راشئ چې د خپل سجدې چې په مانځه کې کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو مطابق یې وکړو. ځینې خویندې او ورونه دي چې هغوی زه په مانځه کې وینم چې هغوی سجدې ته ځي، یا صرف تندی په ځمکه باندې کیږي، یا صرف د خپل پوزه په ځمکه باندې کیږي، هغه په ځمکه یې لا ایښودي نه وي چې بیرته یې وچتوي، نو دا سجده نه ده. په دې سجده کې تا څنګه تسبیحات وویل او په دې سجده کې تا څنګه د الله رب العزت نه بخښنه وغوښتله او څنګه د اظهار د عاجزي ربطه وکړه. نور وخت ټول په لهو و لعاب او په عباسیاتو کې تیروو. راشي چې کومه مونځ کوو دا د رسول الله د ویناو مطابق وکړو، کومه سجدې چې کوو هغه د رسول الله د ویناو مطابق وکړو چې الله زموږ درجې اوچتې کړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، الله موږ ته نیکي راکړي. د خپل عادتي مونځ پرېږدئ، د خپل مونځ نه یو عبادت جوړ کړئ او د رسول الله د ویناو مطابق باندې مونځ وکړئ. تعدي مه کوئ په مانځه کې. مونځ ډېر بهترین عبادت دی، سجده ډېره بهترینه عبادت دی. خو محمد رسول الله فرمایي ډېر داسې مونځ کوونکي دي چې هغوی مونځ کوي خو چې کله د مانځه نه فارغ شي د دې مونځ په یو مرداره ټوټه کې رانغښتل کیږي او د دې په مخ باندې ویشتلی شي، ځکه چې مونځ سم مونځ نه دی، قرائت نه دی، قیام نه دی، رکوع نه ده، سجده نه ده. نو داسې مونځ الله څخه هېڅ ارزش نه لري. هغه په پلیته کپړه کې او په پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي، بیرته د دې مونځګزار په مخ باندې ویشتل کیږي. نه مونځ برابر کوي خویندو، د خپله مونځ د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ویناو مطابق وکړئ چې الله موږ ته بخښنه وکړي. همدارنګه حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي وما من حالة يكون العبد عليها احب الى الله من ان يراه ساجدا يعفر وجهه في الله. رواه تبرانی. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د بنده هیڅ حالت الله ته تر دې خوښ نه دی چې هغه خپل بنده د سجدې په حالت کې وویني، چې هغه خپل مخ په ذلت سره د عجز په څرګندولو پر خاورو ایښی وي او د خپل رب نه بخښنه غواړي. الله رب العزت ته د دې نه خوښ حالت د بنده بل نشته. نو چې خپل رب ته سجده کوې ډېر په عاجزي سره یې وکړه. چې د خپل رب ته په مانځه باندې درېږې ډېر په تضرع او په عاجزي باندې ودرېږه چې الله څخه محبوب شي او الله رب العزت دا ستا عبادت په خپل دربار کې قبول کړي. زموږ عوام ورونه او خویندې لا څه کوي؟ په ځینې جوماتونو کې چې موږ په مانځه کې اشتراک کوو په هغه رکوع کې موږ 2 وارې تسبیحات نه ویلي چې امام صاحب وخته ولاړ وي. موږ لا قومې ته سم نه یو ولاړ چې امام صاحب وخته سجدې ته تللی وي. په سجده کې موږ 2 وار تسبیحات نه ویلي چې امام صاحب بیرته بلې سجدې ته تللی وي. نه، تعدي مه کوئ، عجله مه کوئ، ځان بد غل مه معرفي کوئ چې د مانځه نه غلا وکړئ. سجده هم په اخلاص وکړئ، رکوع هم په اخلاص وکړئ چې الله څخه زموږ مونځ قبول شي او د محمد رسول الله په دې نصیحت باندې عمل وکئ او دا واورئ چې هغه فرمایي الله ته سجدې وکړئ، بل چاته یې مه کوئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږم نصیحت. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې ملګری وم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان کړ او دا یې راته ویلې چې ای معاذه آیا زه تا ته د خیر دروازې در ونه ښیم؟ ما وویل ولې نه ای د الله رسوله ما ته د خیر دروازې راوښیه. رسول الله راته وفرمیل ای معاذه روژه د ګناهونو لپاره ډال ده، انسان د ګناه نه ساتي. صدقه او خیرات ګناهونه داسې له منځه وړي لکه اوبه چې اور مړ کوي. دا حدیث چې ترمذي روایت کړ. نو که غواړئ چې الله رب العزت هم ګناهونه درته معاف کړي او رب العزت هم د مصیبتونو او د آفتونو نه وساتي، خیرات کوئ، صدقات کوئ، مستحق خلک لټوئ او د خپل وس مطابق ډیر په اخلاص سره د الله رب العزت د رضا لپاره تاسې هغوی سره مرسته کوئ.
داسې نه چې زموږ نن زکات یا زموږ نفلي صدقات هغو چاو لپاره وي هغو کسانو لپاره وي چې هغوی باندې بیا موږ منت او احسان وکړو او په نورو ورځو کې موږ د هغو نه کار واخلو. نه، اخلاص او صداقت ډیر غوره دی چې په اخلاص سره تاسو خیرات کوئ. دا د رسول الله نصیحت دی. الله رب العزت به ستاسو ګناهونه در بخي، لکه څنګه چې اور باندې تاسو اوبه اچوئ هغه اور اوبه مړه کوي، چې اوبه پرې واچولې اور مړ شه، همدارنګه خیرات او صدقات به د ستاسو ګناهونه له منځه وړي. همدارنګه حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي ان الصدقه لتطفي عن اهلها حر القبور وانما يستظل المؤمن يوم القيامه في ظل صدقته. رسول الله فرمایي بېشکه صدقه د مصدقینو له قبرونو ګرمي ختموي. یعنی هغه څوک چې په دنیا کې صدقه کوي، خیرات کوي، د هغه په زړه کې اخلاص پروت وي، نو دا صدقه به د دوی د قبرونو نه ګرمي ختمه کړي او مؤمن به د قیامت په ورځ د خپل خیرات سوری عمومي چې هلته مرګ یو نیزه د هر چا د سر نه پورته وي، خو که چا په دنیا کې په اخلاص سره صدقات کړي وي، ډېر په صداقت سره د الله لپاره خیرات ورکړی وي، دا انسان به د آخرت په ورځ د خپل د خیرات او د صدقې د سوري لاندې ولاړ وي. هغه مسکین او هغه فقیر چې د ستا د کور دروازې شاته راځي، هغه بېوزله یتیم، هغه بېوزله او سرتوره کونډه چې د ستا کور دروازې چاته راځي او مجبوریت دې ته هڅولي چې ستا کور دروازې ته راشي، د خپل وس مطابق یو څه هغه ته ورکړه. که څه په کور کې نه لرې هغه مه راکړه، هغه ته نیکه خبره وکړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي، تاسو د صحابو سیرت وګورئ چې یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیرات امر وکړ. عمر فاروق وایي چې ما سره په کور کې څه مال و او دا مې ویلې چې نن ورځ به زه د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه مخکې کیږم. نو لاړم کور ته، په کور کې چې ما څه مال درلوده هغه مې نیم که، نیم مې ځان سره راوړ رسول الله ته او نیم مې په کور کې د خپل اهل و عیال لپاره پرېښود. چې کله راغلم نو محمد رسول الله راته ویلې چې عمره څومره دې راوړ؟ ما ورته ویلې چې نیم مال مې راوړ او نیم مې په خپل کور کې د خپل عیال لپاره پرېښود. او ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه څه چې په کور کې درلودل هغه یې ټول را په شا کړه، راوړه رسول الله ته یې واچول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې پوښتنه وکړه چې ای ابابکره تا کور ته څه شی پرېښودل؟ ابابکر رضی الله تعالی عنه ورته ویلې هو، الله او د الله رسول مې په کور کې پرېښودل. یعنې د الله د نوم برکت، د هغه رضا او د هغه خوښه مې په کور کې پرېښوده. عمر فاروق وایي چې بیا ما ویلې چې هیڅکله به زه د ابابکر نه نشم مخکې کېدلی. په دغه حالت کې دی چې جبرائیل علیه السلام راځي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته ابابکر ته ووایه چې الله رب العزت په تا باندې سلام ویلي. یو کرباس غوندې لنګې اغوستی که کمیس هم نه لري. دوی نه چې الله راضي و، الله په هغوی باندې سلام وایي، الله په دنیا کې د جنت زیری ورکوي څه لپاره چې په زړونو کې اخلاص و. د خپل ټول ژوند کې هغوی د الله رضا لټوله چې الله زموږ نه راضي شي، نو الله د هغو نه راضي و. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو د محمد رسول الله دا نصیحت ومنئ، خیرات او صدقه وکړئ ډېر په اخلاص سره او په هغه کې د خپل رب رضا ولټوئ. نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. روزه چې دی په خیال کې په بڼو جارو کومه، روزه چې دی په خیال کې په بڼو جارو کومه، دا خیال مې ماشوم زړه ته بس یو ټال ګڼلی دی، دا خیال مې ماشوم زړه ته بس یو ټال ګڼلی دی، هر داغ ستا د هجران مې په زړه لال ګڼلی دی، په زړه لال ګڼلی دی، غفلت مې ستا له یاد څخه وبال ګڼلی دی، هر داغ ستا د هجران مې په زړه لال ګڼلی دی،
په زړه لال ګڼلی دی. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اووم نصیحت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د څاښت 2 رکعته مونځ کوئ او هره میاشت تاسو 3 ورځې روژه نیسئ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ته خپل محبوب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحت کړی. دا یې راته ویلي چې زه به هره میاشت کې 3 ورځې روژه ونیسم او د څاښت 2 رکعته مونځ وکړم او همدارنګه وتر تر ویده کېدو مخکې ادا کړم. هغه مسلمانه خور او هغه مسلمان ورور چې په میاشت کې 3 ورځې روژه نیسي چې هغه ته ایام بیز وایي 14 14 15 نو دا داسې دی لکه چې هغه ټول عمر روژه نیولې وي ځکه یوه نیکي په 10 نیکیو ده. نو زموږ یو مسلمان رور او مسلمانه خور چې په هره میاشت کې 3 ورځې روژه نیسي چې د دې څومره عمر دی ګویا چې دې په ټول عمر کې روژه نیولې وي. او هغه مسلمان رور او مسلمانه خور چې د اشراق 2 رکعته مونځ وکړي او په اخلاص یې وکړي په صداقت یې وکړي رسول الله وایي چې هغه دپاره اجر د یو حج او د یوې عمرې دی. همدارنګه د څاښت 2 رکعته مونځ او وتر باید د ویده کېدلو نه مخکې وشي. خو زموږ هغه ورونه او خویندې چې د تهجدو د پاڅېدلو عادت لري د تهجد لپاره پاڅي نو هغوی کولی شي چې د خپل وتر پرېږدي او د شپې په آخره حصه کې ادا کړي. همدارنګه حضرت ابن خزیمه رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي فرمایي ما ته خپل دوست د 3 شیانو وصیت کړی. یعنی زما دوست محمد رسول الله ما ته د 3 شیانو نه وصیت کړی. اول دا چې تر وترو وړاندې به نه ویده کېږم یعنی وتر به کوم بیا به ویده کېږم. دویم دا چې د څاښت 2 رکعته مونځ به نه پرېږدم بېشکه دا د عابدانو لمونځ دی. او دریم دا چې په هره میاشت کې به زه 3 ورځې روژه نیسم. او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت و چې هغه به په میاشت کې 3 ورځې روژه نیوله لکه چې بخاري و مسلم دا روایت هم کړی دی چې صوم 3 ایام من کل شهر صوم الدهر کله. په هره میاشت کې 3 روژې نیول داسې دي لکه سړی چې ټول وخت روژه نیسي. همدارنګه حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي فرمایي چې رسول الله وفرمایل چې تاسو هر سهار د خپل د بدن د هر غړي په بدل کې خیرات کوئ. هر تسبیح هر حمد او هر تکبیر خیرات دی. امر بالمعروف همدارنګه نهی عن المنکر خیرات دی. او د ټولو لپاره د سهار 2 رکعته بس دي. که یو سړی د اشراق او همدارنګه د څاښت 2 رکعته مونځ وکړي نو ګویا چې هغه د خپل د بدن د ټولو غړو خیرات ادا کړی وي. اتم نصیحت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا دی چې تاسو صلات تسبیح کوئ یعنی د تسبیح مونځ مه پرېږدئ دا کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د خپل تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ای زما تره زه تا ته یوه ډالۍ درکوم یو شی در بخم او تا ته یې درښیم. کله چې ته هغه وکړې نو الله رب العزت به ستا ټولې هغه ګناوې چې تا مخته کړي دي که دې وروسته کړي وي زړې وي که نوې وي په غلطي در څخه شوي وي او یا دې په قصد کړي وي وړې وي که غټې وي په ښکاره دې کړي وي او که دې په پټه کړي وي الله به ټولې درته وبخي. او هغه کار دا دی چې ته د صلات تسبیح مونځ کوه. او طریقه هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته چې د محمد رسول الله تره دی هغه ته یې ورښودلي. او تاسې قدرمنو اوریدونکو ورونو او خویندو ته به د صلات تسبیح طریقه یاده وي. هغه په ځانګړي خپرونو کې ما تاسې ته ډېر په تفصیل سره بیان کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمایي که کیدای شي نو هره ورځ د تسبیح مونځ کوه. که دا نشي کولی نو هره جمعې کوه.
که دا نشي کوئ نو په میاشت کې یو ځل کوه، که دا هم نشي کوئ نو په کال کې یو ځل کوه، او که داسې هم نشي کیدی نو په ټول ژوند کې یو ځل ته د تسبیح مونځ کوه. دا هغه حدیث دی امام ابو داود رحمه الله په خپل کتاب کې روایت کړی. نو دا ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه دي. که مسلمان یا هغه څوک چې د الله په وحدانیت باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې معتقد وي، د رسول الله دا نصیحتونه ومني، زه په دې مطمئنه یم چې الله به عزت د دنیا او د آخرت ورکوي. خپل ټول ژوند په دنیوي کارونو کې تیروو، د خپل ټول ژوند په لهو لعب کې تیروو. که راشو 2 رکاته د څاښت لمونځ وکړو، که راشو 2 رکاته د اشراق لمونځ وکړو، زموږ به څومره وخت واخلي؟ او که راشو په 20 دقیقو کې یا د دې نه کم زیات 4 رکعته د تسبیح لمونځ وکړو او د رسول الله دا نصیحت ومنو، نو په دې مطمئن نه یاستئ چې الله به م ګناهونه وبخي؟ په دې مطمئن نه یاستئ چې الله به ستاسو درجې پورته کړي؟ په دې مطمئن نه یاستئ چې الله به تاسو ته بښنه وکړي؟ په دې مطمئن نه یاستئ چې الله به تاسو ته عزت د دنیا او آخرت درکړي؟ نه الله ولا قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، پرېږدئ د خپل رسول د خپل پیغمبر نصیحتونه ومنئ. والله کامیابي په دې کې ده. د بل چا عیبونو پسې مه ګرځئ، د نورو کسانو خبرو پسې مه ګرځئ، د نورو عیبونو په پلټنه کې مه اوسئ. ځان ته متوجه شئ، د خپل سر په خپل ګریوان کې ښکته کړئ او سوچ وکړئ چې نن ورځ ما څومره د الله لپاره کار کړی او نن مې څومره د الله د اوامرو او د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د لارښوونو نه سرغړونه کړې. که غواړئ چې رسول الله هم شفاعت وکړي، که غواړئ چې الله ته نږدې شئ، که غواړئ چې الله درته بښنه وکړي، نو خویندو او ورونو راشئ د رسول الله نصیحتونه ومنئ. په دې کې کامیابي ده. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم، هغه اعمال چې په هغه باندې زموږ رب زموږ نه راضي کیږي. په همدې هیله نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. هر څوک کمی جار باسي ستا له پاکې خوږې مینې، هر څوک کمی جار باسي ستا له پاکې خوږې مینې. خدای ګو هغه ناصح مستر دجال ګڼلی دی، خدای ګو هغه ناصح مستر دجال ګڼلی دی. هر داغ ستا د هجران مې په زړه لال ګڼلی دی، په زړه لال ګڼلی دی. غفلت مې ستا له یاد څخه وبال ګڼلی دی، هر داغ ستا د هجران مې په زړه لال ګڼلی دی، په زړه لال ګڼلی دی.